أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين يقينا الله أغسطل دي مؤمناننا أنفسهم نفسنا ددوي وأموالهم مالنا ددوي بأن لهم الجنة پدی وجہ یقینا ددوی دا پارا جنت دے یقاتلون فی سبیل اللہ چی جنگ بکوی پلارد اللہ کے فیقتلون دوی بوجنی کافران لرا ویقتلون او دوی بوجلشی وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل لوز دے پلا بانی رشتیا پا تورات کی او پا انجیل کی والقرآن او پا قرآن کی ومن اوفا بعهده او سوکا دیر پورا کون کے دے لوز پلو من اللہ او سوکا دیر پورا کون کے دے لوز پل لرا من اللہ داللہ فاستبشروا پس زیر قبول کئی ببیعکم الذی پخرسول اخپلو سرا بایعتم بی آغا سوچ خرسول کلی دی پاغی سرطاسو وذالک هو الفوز العظیم او دا خاص کرو کامیابی الیدا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم پدی دو آیاتون کی ترغیب دے قتال تا پس ذکر د صفاتو د مومنانو مناسبت د مخ کی آیت سره داده مخ کی د جهاد فی سبیل الله نا چې کم خلق ورستو آغا پاتې شوی داغوی حالت آغا بیان شو نووسو د جهاد فضیلت بیانولو سره مومنانو ته د دې ترغیب ورکول شي او دوی ته ویل شي چې الله تاسو سره ستاسو د ځانونو ستاسو د مالونو سودا کړې ده او د دې په بدله کې الله تاسو لره جنت درکړي ده او بیا علما ویا چې دا یو ډیرو جامع آیت مبارکه ده ان الله اشترى یقینا الله غستل دی من المؤمنین د مؤمناننا انفسهم نفسنا دوی قرآن کریم کې اکثر زائنو کې ډیرو زائنو کې اموالهم آغه مقدم کړي ده او دلته کې انفسهم د آیت کې آغه مخکې ذکر کړي ده مفسرین ویا دلته دا انفسهم مخکې ذکر کړي چې په دې ټیم کې جهاد او اغا فرض عین او دا د تبوک غزا او په فرض عین کې با کمال نه یو نفس اغا بلګي او دویمه وجه دا ده چې ورستو باندې صفات د مؤمنانو
التائبون مرتب کړي او دا په انفس باندې مرتب کړي او نه په اموال باندې دویمه پیدا کې دا ده بیان شرف النفس الانسانیه لاجل عظمت المشتری وغلاء الثمن په دې آیت کې د انسان د نفس ولې شرافت او هغه بیان شوه ولې شرافت په دې باندې بیان شوه دی چې اغستون کې ولې ذات ده او د دې په بدله کې عوض کې ډېر قیمتي چیز آغا الله رب العزت جنت ورکړي دریمه پیدا پکې دا ده چې انسان یو سید خرج کی نو بیا به پای کې خپل تصرف او هغه باندې کوي خپل خوخه هغه به پکې نه کوي او سلورمه پیدا پکې دا ده من المؤمنین الله هر یو نفس نالی بلکې د مؤمنانو نالی دا سیونه ویلو چې من الانسان پینځمه پیدا پکې دا رنګي د دې بیع سامان ډېر قیمتي دی چې هغه جنت دی جنت د ټولو نعمتونو مکان دی او دا لوز په دا عقد د انبیاء په جبه باندې شوی دی د انبیاء په جبه باندې وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل واموالهم مالنا ددوی بان لا لهم الجنه پدی وجا چې یقینا د دې لپاره جنت ده د دې مالونو نه مراد په جهاد کې مال لګول دي یا په غریبانو باندې مال لګول دي یا د الله تابعداري کې مال لګول دي بان لا لهم الجنه پدی وجا چې یقینا د دوی لپاره جنت ده بان لهم الجنه جابر ابن عبد الله نے روایت ده چې کله د آیت نازل شو په نبی علیہ السلام جمعات کو خلقو په جمعات کې الله اکبر ویلا پدی کې انصار یو سلی چې د صادر دواړه طرفونه په خپل غبانه رات او کلی ویلا اے د الله رسول د آیت نازل شو نبی علیہ السلام فرمایل او انصاری ویلا بیع ربیح لا نقیل ولا نستقیل دا خو ډیره ګټوره سودا ده مونږ هیڅ کله دا نه ماتو او نه د دین ورستو کیږو او نو د ماتولو مطالبه کو مونږ په دی باندې او امام قرطبی ویا چې دې کس اول ته بوسو کو چې دا چا کلام دی ویل شو چې دا د الله کلام دی نو دغه خبره وکړه او بیا جهاد ته لاړو شهید شو یقاتلون فی سبیل الله چې جنگ بکوي فلار د الله کې یقاتلون جمله استنافیه ده سوال پیدا شو چې دوی با نفسونو څنګه د جنتو مقابله کې خرڅیا جواب وداره د الله په لار کې با جهادونه کیا فیقتلون دی بوجنی کافرانو لرا ویقتلون دی بوجلشی ګوره کافران بوجنی نو غازیان بشي پخپل بوجل کیږي نو شهیدان بشي وعدن علی حقا فی التورات والانجیل لوز دے پا اللہ بانی رشتیا پا تورات او پا انجیل کے تورات او پا انجیل کے
والقرآن او په قرآن کریم کې ومن اوفا بعهده من الله او سوک ډیر پورا کوونکې دی لوس بل را د الله فاستبشروا ببيعكم الذي زیر قبول کیا په خرڅولو د خپل سره هغه سوچ خرڅول کلی ری پاغه سره تاسو وذالک هو الفوز العظیم او دا خاص کرو کامیابی ولیدا وذالک هو الفوز العظیم ذالک اشاره د جنت تا یا دغه بیعت اشاره دا عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل ان الله بايعك وجعل صفقتين لك الله تا سره سودا وکړه او به دواړه سيدونه تعالی درکړل یعنی نفس هم درک او د دې په مقابله کې جنت هم درک حسن بصری رحمه الله فرمائے ان الله اعطاك الدنيا فاشتري الجنه ببعضها الله تا دنیا درکلا نو ته په بعد سره جنت غوالا مال ولګوا غریبانو امداد وکا جعفر صادق وی ليس لعبدانكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها الا بها ستاسو د بدنونو قیمت صرف جنت ده نو تاسو دا بدنونه مخر سوی مگر په جنت باندې تاسو نفسونه ډیر قیمتي دي نو دا صرف په جنت باندې خرج کړئ ان الله اشترى من المؤمنين یقینا الله غستل دي د مؤمنانو لا انفسهم نفسنا ددي واموالهم مالون ددي بان لهم الجنه پدې وجا چې یقینا د دې لپاره جنت ده یقاتلون فی سبیل الله جنگ مکه په لار د الله کې فیقتلون دی بوجنی کافرانو لرا ويقتلون دی بوجل شي وعدن علی حقا فی التوراۃ لوز په الله باندې رښتیا په تورات ول انجیل په انجیل کې ول قران او په قران کې ومن اوفا بعهد من الله سوک ډیر پورا کون کې دی لوز په لرا د الله پس تبشروا زیر قبول کیا ببيعكم الذي بايعتم به په خرڅول خپل سره چې خرڅول کله دی پاغه سره تاسو وذالک هو الفوز العظیم او دا خاص کرو کامیابی ولیدا اللهم قولنا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره